د نیوټن په تیوري کې که یوه وړانګه له یوه ځایه بل ځای ته ولیږل شي مختلف مشاهده کوونکي به یې په وخت اخیستو کې سره موافق وي، مګر په دې کې به یې تل اختلاف وي چې نور څومره لرې تللی دی کله چې فضا مطلقه نه وي. کله چې د نور سرعت فقط هغه فاصله وي چې وهلې یې ده او پر نیول شوي وخت وویشل شي، مختلف مشاهده کوونکي به د نور سرعت بیل بیل اندازه کړي. له بلې خوا په نسبیت کې باید ټوله مشاهده کوونکي په یوه خوله وي چې نور په څومره تیزی حرکت کوي. په هر حال دوی به هنوز هم په دې نه وي سره موافق چې نور څومره تللی دی. همداراز دوی باید اوس په نیول شوي وخت باندې سره جوړ نه وي. وخت نیونه هغه فاصله ده چې نور حرکت پکې کړی دی. هر مشاهده کوونکی کولی شي چې رادار استعمال کړي او راډیوي څپې یا رڼا یوې پیښې ته ورولېږي چې څه وخت او څنګه واقع کیږي. پیښه د وخت فضا په یوه نقطه کې د یو شي موجودیت دی. د لیږل شوې رڼا یوه برخه بیرته له پیښې انعکاس کوي او مشاهده کوونکی هغه وخت اندازه کوي چې ده ته انعکاس رسیږي. د پیښې وخت ته د رڼا د تګ او راتګ ترمنځ نیمایي وخت ویلی شو. د پیښې فاصله په لنډه لار یا واړه صفر کې نیمایي وخت نیسي چې د نور د سرعت له لاسه زیاتیږي. په دې کتنه کې یوه پیښه داسې شی دی چې د فضا پر یو منفرده نقطه او د وخت په یوه مشخصه نقطه کې ترسره کیږي. دغه میتود اوس موږ د دقیقو فاصلو د اندازه کولو لپاره کاروو، ځکه وخت تر اوږدوالي دقیق نشو اندازه کولی. رښتیا هم متر داسې تعریفیږي چې نور په 0.035 ثانیه کې په هغه وخت کې حرکت کوي. دغه وخت د سیزیوم ساعت په وسیله اندازه کیږي. د دې دقیق حساب لپاره دلیل دا دی چې د متر له تاریخي تعریف سره سمون لري چې له دوو برخو څخه جوړ شوی دی او زیاته برخه یې له پلاټینو جوړه ده چې په فرانسه کې ساتل کیږي. همدارنګه اوس کولی شو چې د اوږدوالي لپاره یوه اسانه واحد نوري ثانیه استعمال کړو. فاصله ساده تعریفیږي چې په یوه ثانیه کې د نور ځغاسته ده. د نسبیت په تیوري کې اوس فاصله له وخت او د نور له سرعته پیژنو. له دې څخه بیا فورا دا معلومیږي چې هر مشاهده کوونکی به د نور سرعت یو ډول اندازه کړي. د دې تعریف پر اساس 1 متر فی ثانیه له دې خبرو څخه معلومیږي چې د ایتر نظریې ته کوم ضرورت نشته، ځکه هیڅ موجود نه دی، لکه مایکلوسن مورلي چې وښوه. د نسبیت تیوري مو دې ته برابروي چې په اساسي ډول د وخت او فضا په اړه خپل نظریات بدل کړو. موږ باید دا هم ونه منو چې فضا جلا ده او وخت بیل دی، ځکه د دوی له یو ځایوالي د وخت فضا بعد جوړیږي. د عامې تجربې یوه موضوع دا ده چې یو څوک کولی شي په فضا کې د یوې نقطې موقعیت د درو شمیرو یا کوارډیناټو په وسیله توضیح کړي. د مثال په ډول یو څوک وایي په یو اتاق کې یوه نقطه له یوه دیواله 9 فوټه لرې ده، له بل دیواله 3 فوټه لري فاصله لري او له غولي 15 فوټه پورته ده. یا څوک کولی شي چې دغه نقطه داسې مشخصه کړي چې په معلوم عرض البلد او طول البلد او د سمندر له سطحې په معلومه ارتفاع کې پرته ده. یو څوک کولی شي چې فقط 3 مناسب کوارډیناټه استعمال کړي، په داسې حال کې چې دغه کوارډیناټ د اعتبار ټاکلې ساحه لري. ممکن څوک د سپوږمۍ موقعیت د میل پر قاعده د شمال خواته په میل، له پیکاډیلي سرکس څخه د لویدیز میل او د سمندر له سطحې څخه د فوټونونو پر لوړوالي ونشي ټاکلی. د دې پر ځای ممکن څوک دا توضیح د فاصلې پر اصولو داسې وکړي چې له لمر څخه فاصله، د سیارو له مدارونو د سپوږمکۍ فاصله، د هغه لاین ترمنځ زاویه چې سپوږمۍ له لمر سره نښلوي او سپوږمۍ له نږدې ستوري سره وصلوي لکه الفا سنټوري. ممکن دغه کوارډیناټ په کهکشان کې د لمر د موقعیت او د کهکشانونو په ځایي ټولیزه کې زموږ د کهکشان د موقعیت د تشریح لپاره زیات استعمال نشي. شاید یو څوک بشپړ کائنات د نغښتونکي پیچونو د ټولیزې په قاعده کې تشریح کړي. څوک کولی شي چې د یوې نقطې د تشریح لپاره په هر پیچ کې د 3 کوارډیناټو بیل سیټ ولري. یوه پیښه داسې شی ده چې د فضا په معلومه نقطه او خاص وخت کې پیښیږي. همداراز کیدای شي چې څوک یې پر 4 نمبره کوارډیناټو مشخصه کړي. یو ځل بیا د کوارډیناټو انتخاب آزاد دی.
کولای شي څوک 3 مشهور مختصات او یا د وخت بل اندازه استعمال کړي. د فضا د 2 مختصاتو ترمنځ کوم معلوم توپیر نشته. ممکن څوک د کوارډیناټو یو بل سیټ انتخاب کړي په کوم کې چې د فضا لومړی مختصه د اولې پخوانۍ د هغې ترکیب دی او دویم یې د فضا مختصات دي. په 4 مختصاتو کې د یوې پیښې د موقعیت ټاکلو د تصور لپاره دا ډیر کومک کوي چې 4 بعدي فضا وخت فضا وبلل شي. د 4 بعدي فضا تصور ناممکن دی. شخصا ماته سخته ده چې 3 بعدي فضا ترسیم کړم. په هر حال د 2 بعدي فضاګانو شکلونه اسانه دي. لکه د ځمکې د سطحې هغه د ځمکې سطحه 2 بعدي ده ځکه یوه نقطه د 2 مختصو عرض البلد او طول البلد په وسیله پکې مشخصیږي. زه به داسې شکلونه وړاندې کړم چې وخت به مخ پورته پکې زیاتیږي او یو له خاصو بعدونو به پکې افقي ښکاري. په هغه نورو 2 ابعادو باندې سترګې پټیږي خو ځینې وخت په انځورپوهنه کې استعمالیږي. دې ته د وخت فضا ډیاګرام وایي. موږ به تقریبا 8 دقیقې وروسته پوه شو چې لمر له منځه تللی ځکه دومره وخت نیسي چې له لمره موږ ته نور را رسیږي. کله چې لمر له منځه ولاړ شي تر هغې به د راتلونکي له مخروطه هغه مخکینی را روان شوی نور موږ ته راځي. په ورته ډول موږ همدا اوس نه پوهیږو چې په لرې کائناتو کې به څه پیښیږي. یعنی د لرې کهکشانونو کوم نور چې موږ وینو هغه میلیونونه کاله وړاندې ترې را روان شوی دی. موږ چې کوم ډیر لرې جسم لیدلی دی د هغه نور 8,000 میلیونه کاله مخکې ترې را روان شوی و. مطلب کله چې کائناتو ته ګورو او په لیدلو یې بوخت یو موږ تیر وخت وینو. که پر جاذبوي اغېز سترګې پټې شي لکه انسټاین او پوینکر چې وکړل دې ته د خاص نسبیت تیوري وایي. ممکن په وخت فضا کې د هرې پیښې لپاره د نور یو مخروط جوړ کړو. دا د نور د ټولو هغه ممکنه لارو سیټ دی چې په وخت فضا کې له یوې پیښې خپریږي او کله چې په هر لور د هرې پیښې د نور سرعت یو ډول وي د نور ټول مخروطونه به یو شان او ټولې نقطې به په عین جهت کې وي. همداراز دغه تیوري راته وایي چې د هیڅ شي حرکت تر نور نشي زیاتېدی. دا په دې معنی چې د هرې کیهاني کتلې لار باید په وخت او فضا کې د هغې لیکې په وسیله مشخصه شي چې د رڼا د مخروط په هغه برخه کې وي چې هره پیښه پوری وي. د خاص نسبیت تیوري په دې تشریح کې ډیره کامیابه وه چې د نور سرعت ټولو مشاهده کوونکو ته یو ډول دی لکه څنګه چې د مایکلوسن او مورلي تجربې کولې. د دې تیوري بله کامیابي دا سپړنه وه چې که یو جسم د نور سرعت ته په نږدې سرعت حرکت وکړي څه به وشي. په داسې حال کې چې د نیوټن د جاذبې تیوري دا غیر ثابته بلله. ویلي دي چې اجسام یو او بل د هغې قوې په وسیله سره ورکشوي چې د هغوی ترمنځ په واټن باندې یې تکیه کړې ده. معنا دا که له دې اجسامو څخه یو لرې شي پر هغه بل یو باندې به قوه په بیړه بدله شي. یا په بله معنا جاذبوي اغیزې به یې په لایتناهي سرعت حرکت وکړي. د نسبیت تیوري د غوښتنې پر اساس د دې لوړ سرعت پر ځای به دغه څپې یا د نور پر سرعت یا تر هغه پر ټیټ سرعت حرکت وکړي. انسټاین د 1908 او 1914 کلونو ترمنځ د دې لپاره زیاتې ناکامې هڅې وکړې چې جاذبې داسې تیوري پیدا کړي چې له نسبیت سره جوړه وي. بالاخره په 1915 کال د عمومي نسبي تیوري وړاندیز وکړ. انسټاین یوه انقلابي خبره وکړه چې جاذبه لکه نورې قوې داسې قوه نه ده، فقط د دې حقیقت پایله ده چې وخت فضا هواره نه ده او په هغې کې د کتلې یا انرژي د تویدو له لاسه کږیږي. تر دې له مخه داسې ویل کېدل چې وخت فضا هواره سطحه ده. لکه ځمکه داسې کتلې دې ته نه مجبوریږي چې د جاذبې قوې په وسیله په کږو مدارونو وڅرخي. د دې پر ځای په کږه فضا کې نیغه او مستقیمه لار تعقیبوي. دې ته جیوډیزیک وایي. جیوډیزیک د دوو نږدې نقطو ترمنځ لنډه ترینه یا اوږده ترینه لاره ده. مثلا د ځمکې سطحه دوه بعدي کږه فضا ده. جیوډیزیک په ځمکه کې یوې غټې دایرې ته وایي او د دوه نقطو ترمنځ لنډه ترینه خوره لاره ده. جیوډیزیک لکه د دوو هوایي میدانونو ترمنځ لنډه فاصله داسې دی.
ترمنځ یې خورا سیمه هغه ده چې د ایرپورټ مسؤل پیلوټ ته وایي چې مخامخ والوځه. په عام نسبت کې اجسام د وخت فضا په څلوربعدي سیستم کې نیغه لار تعقیبوي، مګر موږ ته په درېبعدي فضا کې هیڅ کله داسې نه معلومیږي چې په کږو لارو حرکت کوي. دا داسې ده لکه د ډیرو غونډیو پر سر چې د طیارې الوتنې ته ګورو. د الوتکې سیوری د غونډیو په دوه فضا کې په کږو لارو حرکت کوي، په داسې حال کې چې الوتکه په درېبعدي فضا کې پر نیغه لیکه ځي. د لمر کتله وخت فضا کږوي، په داسې حال کې چې ځمکه د وخت فضا په څلور بعده کې نیغ حرکت کوي. په درېبعدي فضا کې د ځمکې پر شاوخوا تاویدنګ په دایروي مدار کې دی. د عام نسبت تیوري چې څه ډول د سیارو مدارونه اټکل کړل هغه د نیوټن د جاذبې د تیوري له حساب سره یو شان دي. په هر حال عطارد چې لمر ته تر ټولو نږدې سیاره ده، قوي جاذبوي څپې احساسوي او یو خاص اوږد شوی مدار لري. د نسبت تیوري وایي چې د دې بیضوي اوږد محور باید په 10,000 کلونو کې تقریبا 1 درجه له لمر سره کوږ شي، په داسې حال کې چې دا کوچنی اغیز دی. مګر له 1915 کال مخکې یادونه شوې وه چې د آینسټاین د تیورۍ له لومړۍ قبلونې څخه وه او دا خبره یې هم وساتله. په اوسنیو کلونو کې چې د نورو سیارو په مدارو کې دغسې واړه انحرافونه د نیوټن د تیوري له اټکلونو سره د رادار په وسیله اندازه شوي دي، نتیجه یې د عام نسبت له تیوري سره موافقه وه. نوري وړانګې هم په وخت فضا کې جیوډیزکونه تعقیبوي. په فضا کې نور تر ډیره په مستقیم خط حرکت نه کوي. دا یو ځل بیا د دې حقیقت معنا لري چې فضا کږیږي. همداراز عمومي نسبي تیوري وایي چې په جاذبوي ساحه کې باید د نور وړانګې کږې شي. د مثال په ډول لمر ته په نږدې کېدو به نوري وړانګه د لمر د کتلې په حساب کږه شي، یعنی دغه کږېدنه د لمر په کتله پورې اړه لري. که کتله زیاته وه کږېدل به هم ډیر وي. دا په دې معنا چې له لرې ستورو راغلې رڼا به په یو وخت له لمره روغه تیره شوې وي. لمر ته په نږدې کېدو پر یوه وړه زاویه کوږوالی کوي. دغه سبب دی چې کتونکي ته د یو ستوري موقعیت بیل بیل ښکاري. البته که لمر ته نږدې د یو ستوري رڼا تیره شي، ممکن موږ ونشو ویلی چې کږیږي او که ستوري په حقیقي ځای کې وینو. څنګه چې ځمکه له لمره راتاویږي، مختلف ستوري دي چې د لمر له شا تیریږي او نور یې د لمر په محوطه کې کوږ شوی دی، ځکه دغه ستوري نسبت نورو ستورو ته ښکاره موقعیتونه بدلوي. په نارمل ډول ډیره سخته ده چې دغه اغیز ولیدل شي، ځکه له لمره راتلونکې رڼا دا ناممکنوي چې په اسمان کې لمر ته نږدې ستوری ولیدل شي. دغه مشاهده د لمر نیونې پر مهال کیدای شي چې سپوږمۍ د لمر د رڼا مخه بنده کړي. د آینسټاین د اټکل فوراً په 1915 کال نشوی ازمویل کېدی، ځکه لومړۍ نړیواله جګړه روانه وه. تر 1919 کال پورې دا کار پاتې و. خو کله چې په دې کال د برټانیا لخوا تیزې مشاهدې له لویدیځې افریقا څخه یوه لمرنیونه مشاهده کړه، په عمل کې دا وښوه چې د لمر محوطې ته راتلونکې وړانګې د لمر په وسیله داسې کږې شوي دي لکه تیوري چې یې اټکل کړی و. د برټانوي ساینسپوهانو لخوا د یو جرمني تیوري د ثبوت قدرداني وشوه او دا له جنګ وروسته د دې دوو هیوادونو په منځ کې د بیا پخلا کېدو لپاره یو لوی کار و. دلته دا بد وشول چې په وروسته ازمایښتونو کې فوټوګرافرانو د بیړې له وجې د اغیز تر اندازه نیونې غټې خطاوې وکړې. په کومه نتیجه پوهېده چې دوی غوښتل پیدا کړي، مګر اندازه نیونې یې ډېرې مازې وې. خو په ساینس کې دا یوه غیر عادي حادثه نه ده. د نور کږېدنه چې هر څه ده دا راوروسته د زیاتو دقیقو مشاهدو په وسیله منل شوې ده. د عام نسبت بله وړاندوینه دا وه چې درنو کتلو لکه د ځمکې ته نږدې باید وخت ورو تیر شي. دا ځکه چې دلته د نور د وړانګې او د هغې د فریکونسي ترمنځ یوه رابطه شته. د څپو شمیر فی ثانیه چې فریکونسي لوړیږي انرژي هم ډیریږي. لکه د ځمکې په جاذبوي ساحه کې چې نور مخ پورته حرکت وکړي انرژي یې کمیږي او فریکونسي یې ټیټیږي. معنا دا د دوو څپو ترمنځ د وخت اوږدوالی دی
چې د یوې څپې له څوکې بلې څپه پورته ځي. که یو څوک پورته خیږي ده ته به داسې ښکاري چې تر ده لاندې شیان ورو حرکت کوي او څه پیښېدلو اوږد وخت نیولی دی. دغه اټکل په 1962 کال د یوه جوړه دقیقو ساعتونو په وسیله داسې وازمویل شو چې یو ساعت یې د اوبو له یوه برجه لاندې و او بل پر سر یې ایښی و. کوم ساعت چې لاندې د ځمکې ته نږدې و له عام نسبیت سره په بشپړ یووالي ورو حرکت کړی و. له ځمکې څخه په مختلفو ارتفاعاتو کې د ساعتونو د تیزی او سستۍ توپیر عملا د پام وړ اهمیت لري. د پیلوټي د دقیق سیستم ګټه له سټلایټونو څخه د سیګنالونو په ترلاسه کولو تکیه ده. که څوک د عام نسبت پر دې وړاندوینو سترګې پټې کړي په یوه محاسبه شوي موقعیت کې به څو میله خطا شي. د نیوټن د حرکت قوانینو په فضا کې د مطلق موقعیت نظریې ته د پای ټکی کېښود. د عام نسبت تیوري مطلق وخت ته بدلون ورکړ. یوه جوړه غبرګلوني انسانان په نظر کې ونیسئ. فرضاً که یو د غره په بیخ کې اوسي او بل د سمندر پر سطحه پاتې شي په هغه لومړي به عمر ژر تیر شوی وي. معنا دا چې که دوی بیا سره وویني لومړی به له هغه بله زوړ شوی وي. خو په دغه حالت کې د عمرونو ترمنځ توپیر ډیر کم دی. مګر دغه تفاوت به هله ډیر لوی وي چې یو له دې غبرګلونو انسانانو څخه د نور سرعت ته په نږدې تیزې فضایي بیړۍ کې یو اوږد سفر وکړي. کله چې دا کس بیرته راشي هغه د ځمکې تر والا به لا ډیر ځوان وي. دې ته د غبرګولي تناقض وایي. فقط هغه چاته یو تناقض دی چې ذهن ته یې بیا د مطلق وخت نظریه ورغلی وي. مګر د دې پر ځای هر کس د وخت خپل اندازه نیونه لري چې تکیه یې کس پر موقعیت او حرکت باندې ده. تر 1915 مخکې د وخت او فضا په اړه د یو ثابت میدان فکر کېده چې پیښې پکې ترسره کېدې، خو پر دې یې اغېز نه کاوه چې په هغه کې څه پیښیږي. حتی دا خبره خاص نسبت هم سمه بللې وه چې جسمونو حرکت کړی، قوې یې راکشوي یا یې شاته ټیله کوي. خو وخت او فضا په ساده ډول بې تاثیره وو. نو دا انګېرنه طبیعي وه چې وخت او فضا په پخواني حالت کې ده. وضعیت له نسبي تیوري سره کوچنی توپیر کوي. هغه دا چې اوس وخت او فضا ته د ډاینامیک یا متحرک شیان ویل کیږي. کله چې یو جسم حرکت کوي یا قوه عمل کوي دا د وخت او فضا پر انحنا باندې اغیز کوي او په نوبت سره د وخت فضا جوړښت پر دې باندې اغیز کوي چې اجسام حرکت کوي او قوې عمل کوي. وخت او فضا فقط په دې شیانو باندې اغیز نه کوي، په کائناتو کې چې څه پیښیږي پر دوی هم اغیز کوي. څوک نشي کولای چې د وخت او فضا له نوم پرته په کائناتو کې د پیښو په اړه وغږیږي. عام نسبت دا بې معنا کړه چې د کائناتو له حدودو د باندې د وخت او فضا په اړه وغږیږو. په تیرو څو لسیزو کې د وخت او فضا نوې پوهې د کائناتو په اړه زموږ فکر انقلابي کړ. د نه بدلیدونکي اساسي ساکن جهان زړه نظریه چې ویل یې د کائناتو کولی شوی له پخوا موجود شي ځای د متحرک او پراخیدونکو کائناتو د شتون نظریې ونیو. دا نظریه بیا وایي چې کائنات په معلوم وخت کې له پخوا پیل شوي او ممکن په راتلونکي معلوم وخت کې پای ته ورسیږي. د نظریاتو د دې بدلونونو ډولونه د راتلونکي فصل موضوع ده چې ډیر کلونه وروسته په تیوریکي فزیک کې زما د کار د شروع کېدو هدف شو. راګر پنروس او ما دا وښوه چې د انسټاین عامې نسبي تیوري ویلي چې کائنات باید یو پیل او ممکن یو پای ولري.